بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه سید جمال الدین، تاسو ګورئ ډاکټر ایس جے حکیار چینل. په دې ویډیو کې موږ ان شاء الله ریسک مینجمنت 7 پر داخلي وګو. همدار کم دی کې موږ د بولینجر بینډز په تر باندې دا تاسو څنګه کولای شئ چې د مارکیټ موومنت یا ولیټیلیټي هم معلومه کوي او هم دا رقم تاسو د دې بولینجر بینډ په تر باندې کولای شئ چې خپل ټریډ پلیس کوي او که پلیس نه کوي، مطلب ټریډ ولګوي نه لګوي. راځي چې ویډیو سٹارټ کو. دلته راځو مونږه اول راځو بولینجر بینډ ان شاء الله ټول پیژنئ. چا چې مونږ تیر ویډیوګانې کتلې، بولینجر بینډ چې دی یو انډیکیټر دی چې تاسو ته څه کوي، موومنت ښیي او همدارنګه کم مونږ ته د پوزیشنو جوړولو څه کیږي، پوزیشنو مونږ ته د ښودلو یوه زمینه برابروي او مونږ کولی شو چې بولینجر بینډ په واسطه باندې خپل ټریډونه هم پلیس کو. خو په دې کې موږ د ریسک مینجمنت باره غږیږو چې تاسو د بولینجر بینډ استفادې سره د مارکیټ ولیټیلیټي یا مطلب د مارکیټ موومنت څنګه تاسو معلوم کړئ شئ. موږ تیر لیکچر کې ای ټي آر باره کې وغږیدو چې ای ټي آر نه تاسو معلومولی شئ. اوس په دې سټریټیجي کې موږ وایو چې تاسو د بولینجر بینډ په سټریټیجي باندې تاسو څنګه تاسو کولی شئ چې موومنت د ولیټیلیټي د مارکیټ څه کوي معلومه کوي. صحیح ده؟ راځئ چې سټارټ وکړو. دلته راځو انډیکیټرز ته موږ راځو. انډیکیټر کې موږ لیکو بولینجر بینډ یا بی بی م چې ورته ولیکو. دلته سپیلنګ کې غلط شو، بی بی ولیکئ خپله راوړي. دا دی بی بی م چې ولیکلو، ګوره بولینجر بینډز صحیح شو. سمپل دا دی، صرف کلیک کا اپلای شو شاته. ګوره دلته اوس ګرافونه راځي، شاته خطونه راځي، دا دی راغله. صحیح شو. و دې کې ډېر فوکس سره وګورئ. که چا چیرې تیر لیکچر چا کتلی وي، تیره ویډیو چا کتلی وي، تیره ویډیو چا کتلی وي، په دغه پوینټ کې په دغه ځای کې په دې ځای کې موږ څه ویلې، موږ ویلې چې دغه څه دی ای ټي آر دلته موږ ته اشاره کړې وه چې دا څه دی موږ سره یو های ولیټیلیټي زون دی. صحیح شو. ولیټیلیټي موږ دوه څو رقمه لرو، دوه قسمه، یو های ولیټیلیټي یو لو ولیټیلیټي. های ولیټیلیټي به زه بیا هم لږ تعریف کوم درته. های ولیټیلیټي چې مارکیټ زر غټې غټې کینډلې جوړي بره یا لاندې. صحیح شو. او مستقیم هماغه خواته رواني، بره چې رواني نو بره غټې غټې کینډلې مستقیم جوړي او لاندې چې رواني لاندې غټې کینډلې جوړي، هغې ته های ولیټیلیټي وایو. لو ولیټیلیټي څه ته وایو چې وړې کینډلې جوړي او سلو بره خیجي، یا وړې کینډلې جوړي سلو لاندې مستقیم ځي، دې ته وایو لو ولیټیلیټي. صحیح شو. لنډ حرکت د مارکیټ موومنت حرکت، ولیټیلیټي حرکت ته ویل شو. صحیح شو. یا لچک چې ورته ویل شو، ساده پښتو کې لچک هم ورته ویل شو یا خوځښت. اوس موږ په ای ټي آر کې که چا تیر ویډیو کتلی، ای ټي آر کې موږ په دغه پوینټ کې څه شوی ویلې، په دې پوینټ کې موږ ویلې چې دغه پوینټ چې دلته مارکیټ څه شوی، دلته های ولیټیلیټي ده. صحیح شو. و دلته بولینجر بینډ هم اوس موږ ته اشاره کوي چې دا څه دی، های ولیټیلیټي ده. څنګه اوس اشاره کوي ګوره. ان شارټ که زه درته ووایم، زه به درته لږ دلته ډرا کوم. اول تاسو لږ ذره په پنسل باندې زه پوه کړم، بیا اسانه کېږي درته نورم. دا څه شو، یو بولینجر بینډ دی، مینځ کې هغه بل خط چې دی هغه پروا نه کوي، دغه اپر بینډ او لوور بینډ. دې ته اپر بینډ وایي. درېږه چې زه دلته وښیم، دا بره سور خط چې تاسو ګورئ، دا سور خط چې تیر شوی دی ته اپر بینډ، او لاندې چې کوم شین خط تیر شوی دا لاندې شین خط دې ته وایي لوور بینډ. صحیح ده. دا لوور بینډ او دا سور خط چې بره دی اپر بینډ. دا مینس کې چې کوم دی دا مووینګ ایوریج غوندې پوینټ دی، دا که ترې نه ایستم کوي پروا نه کوي، دا به زه دې ځای کې ایسته کړم. دا د سیټینګ ته تاسو لږ راشئ، دلته 19 کوي. صحیح شو. سیټینګ کې 19 شو او ویزیبیلیټي خو هم صحیح ده. سټایل ته راځو. سټایل کې موږ دغه بیس ایسته کوو. بیس مطلب لوور بینډ دی. صحیح شو. دلته موږ 19 کړه او اوکې هم کې. اوس راځو دلته. نو دلته خو انشاءالله پوه شو چې دا موږ سره اپر بینډ او لوور بینډ مینس خط تاسو دغه سیټینګ نه هم دې ځینې ایسته کولی شئ. صحیح شو. اوس راځو دې پوینټ ته. دلته موږ سره څه دی، دا یو څه دی، بی بی ده. بی دا صحیح شو. دا موږ سره بل بولینجر بینډ دی. بی بی مطلب بولینجر بینډ.
دا موږ سره یو بولنجر بینډ دی او دا موږ سره بل بولنجر بینډ دی. دې کې تفاوت ته تاسو بیسې وګورئ. دا موږ سره چې دی دا موږ سره یو بل بولنجر بینډ دی. صحیح شو؟ دا چې شو بل بی بی ده. صحیح ده؟ ښه اوس زه به دې منځ کې یو خط وباسم چې تاسو ته هغه یو بل فرق معلوم شي. ګوره د دې منځ کې دغه موومنټ چې مارکیټ کوي ګوره دې ضد کې او دلته تاسو ګورئ د مارکیټ موومنټ څومره غټ غټ خطونه دلته راځي او دلته واړه واړه خطونه راځي. نو چې کله واړه کله چې دا راتنګ شي شي کله چې دغه د ایریس راتنګ شي ساحې راتنګ شي د بولنجر بینډ شي دا ساحې کله چې راتنګ شي صحیح شو کله چې مارکیټ باندې د شاوخوا پردې چې دی راتنګ شي یا دیوالونه پې راتنګ شي اپر بینډ او لوور بینډ دا چې راتنګ شي نو دې ته موږ وایو لو ولیټیلیټي. صحیح ده؟ لو ولیټیلیټي ورته وایو. کله چې دغه پردې یا دیوالونه د اپر بینډ او لوور بینډ سره جدا شي وړاندې شي نو دې منځ کې چې مارکیټ کله ځي ډېر غټ غټ به ځي. نو دې وجې نه دا څه وجې نه ځي ځکه چې دا کینډلې غټې ځي نو څه وایي دا دیوالونه وهي شاته بوځي نو دې ته موږ چې وایو های ولیټیلیټي. ګراف کې موږ وښودو چې شو دا موږ سره چې دی دا موږ سره ایچ دی های ولیټیلیټي ده او دا موږ سره چې دی دا موږ سره ایل دی لو ولیټیلیټي. صحیح ده؟ ان شاء الله اوس اندازه ودیز کې پوه شوي. اوس راځو دیز کې به دلته زه ته ګراف کې اگزامپل یې درکړم. یو چې دی ګوره لو ولیټیلیټي ګوره دې ایریا ته موږ ویلو لو ولیټیلیټي دې تاسو ګورئ موږ ویلي دا لو ولیټیلیټي ده. اې ټي آر باندې موږ معلوم کړو نو اې ټي آر باندې موږ معلوم کړو لو ولیټیلیټي دلته دا موږ سره لو ولیټیلیټي ښیي. ولې ښیي؟ دې ځای نه بعد که موږ وګورو دې ځای نه بعد تاسو ګورئ دا ګراف د شاوخوا دیوالونه پرې راتنګ شوي دي اپر بینډ لوور بینډ دواړه راتنګ شوي دي. نو دا ګوره سلو مخته نو دې کې موږ ښه په ارامه چې کله چې دا ګوره دغه ګراف را نږدې شي کله چې دا را شي را جوخت شي نږدې شي سره نو دې نه پس ته موږ به دې کې یا په دې کې ځکه چې بره سیټ روان دی که نه موومنټ بره دی نو موږ دې کې سټریټجي برابرو ټریډ لګو بای طرف ته او ریسک مینجمنټ په حساب سره موږ دلته یو کنټرول ټریډ لګو. ولیټیلیټي موږ استفاده کوو د ریسک مینجمنټ لپاره چې مارکیټ کې ولیټیلیټي موومنټ راشي بیا موږ استفاده کوو. نو دا چې شو موږ دپاره یو پوزیشن جوړ شو دلته موږ مثال بای ولګوله او بای دپاره هم ریسک مینجمنټ استفاده کوو سټاپ لاس ټیک پروفیټ نارمل ورکوو. انشاءالله پس د سټاپ لاس ټیک پروفیټ باره کې مې یو خاص سټریټجي دغه درته ښیم. صحیح ده؟ ښه دا چې شو یو موومنټ شو ولیټیلیټي شوه. ښه اوس راځو دلته یو بل دلته دغه د اگزامپل دې کې تاسو وګورئ دا موږ سره های ولیټیلیټي ده. ولې های ده؟ ځکه چې ګوره دلته یو دا بینډ چې کوم دی دا هم ترې نه وړاندې دی دا بل بینډ هم څومره وړاندې دی او مینس کې مارکیټ روان دی. نو دا بینډ کوم ځای کې بیل شوي سره دا بینډ په دې ځای کې سره بیل شوي دې ایریا کې. صحیح ده؟ ګوره په دې ایریا کې دا څه دی بیل شوي سره نو تاسو کولی شئ چې په دې ایریا کې په دغه ځای نه خپل ولیټیلیټي نه استفاده وکړئ او سیل ته ټریډ ولګوئ. سیل ټریډ ګوره مارکیټ ډېر وخت نه لاندې روان دی نو تاسو ته دلته چانس میلاو شو سیل ټریډ ولګوئ دا ډېر غټ پروفیټ دی. صحیح ده؟ بیا سره زر دی ایکس یو ایس ډي د دومره وخت کې دومره غټ پیپ چې ته سره زر کې والې ډېر غټ پروفیټ دی. خو خپل ریسک مینجمنټ باندې ځئ. ریسک مینجمنټ مطلب دا چې تاسو لاټ سایز وړوکی کاروئ ټیک پروفیټ او سټاپ لاس هم یو کنټرول ټاکئ. موږ تېرو ویډیوګانو کې سټاپ لاس باره غږېدلی څوک چې نه پوهېږي سټاپ لاس باندې نو هغه د سره تېر لیکچر وګورئ سټاپ لاس دپاره هغې کې ما ویلي او انشاءالله د یو راتلونکي ویډیو کې د سټاپ لاس دپاره یو خاص خسته یو زبردست سټریټجي تاسو سره شریکوم. ښه نو دا چې شو دا زموږ دپاره دا یو های ولیټیلیټي وه. بیا دلته اوس دا ګوره بیا لو ولیټیلیټي ده. خیال هم دی مارکیټ دغه بیا رانږدې شوي دي. دا اوس بیا موږ سره په دې کې دې ته های ولیټیلیټي ویلی شو ځکه چې دا بینډونه دې نه وړاندې شوي. دلته دې ته موږ های ولیټیلیټي لږ ویلی شو ځکه چې بینډونه وړاندې شوي. صحیح ده؟ دې ته مې ویلی شو های ولیټیلیټي دا بیا لو ولیټیلیټي ده ځکه نږدې دي. دا هم نارمل دی دا هم لو ولیټیلیټي ده دا هم بیخي لو ولیټیلیټي ده. دې کې بیخي موږ ښه ټریډ لګولی شو نارمل سلو سره مارکیټ سره تلی شو. دا وګوره دا یو څه ښه مووي کړی مارکیټ سلو ولیټیلیټي نارمل لو ولیټیلیټي په دې کې ټریډ نه مس شو په دې کې لګوی چې دې نه دلته مس دلته ټریډ نارمل سلو موومنټ دی دا هم لو ولیټیلیټي ده. صحیح شو؟
ښه اوس راځو دا ګوره بل های ولیټیلیټي خیال هم دی دې ته دې های ولیټیلیټي ته دې ځکه تاسو په ارامه دې ځکه ټریډ لګولی شوی دې ځکه کوم ځای نه چې ولیټیلیټي سټارټه شوي های ولیټیلیټي خو اگزامپل یې زیات دي ځان سره بیک ټیسټینګ وکړئ کوم ځای کې نه پوهېږئ ګوره دا اوس وګوره دا څومره ښایسته های ولیټیلیټي ده تاسو خو په ارامه دې ځکه ټریډ لګولی شئ دې ځکه بیا لګولی شو مارکیټ موو کړی دی دا دی صحیح ده نو تاسو چې کولای شئ مارکیټ کې ډېر اگزامپل پیدا کوئ شئ او کوشش وکړئ چې ډېر ټریډونه ولګوئ ډېر اگزامپلو باندې کار وکړئ انشاءالله چې اسانه به وي بیا هم کله چې پوښتنه وي مشکل وي تاسو آزادانه تپوس کولی شئ بیا هم در بل ویډیو په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو